प्रोफेसर डॉक्टर यासीन इकबाल साहब था, डीन फैकल्टी ऑफ न्यूमेरिकल साइंसेस था, पवनाड़ा उतरी गई और यासीन साहब का इस्तेकबाल हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाड़ू वाड़ू, वाड़ू वाड़ू, वाड़ू वाड़ू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादू को जमा तुम लो सिफतों को जो उस्मान चल रहा जी जिसो हुए د زمانی تاریخونه وګورئ، خلک دا احتجاجونه چې کوي او راپاسي، بعضې خلک تورې رالي او جنګونه کوي، قسمه قسم محنتونه کوي، خو د انسانیت ټول تاریخ وګورئ، په هغې کې دوه کساني چې هغه ښکارئ، یو حق سره ولاړي او بل کور پټ ناستی او سازشونه کوي. دا که 1000 کاله مخکې وګورئ که 2000 کاله مخکې وګورئ، یو تن کور پټ ناستی او سازشونه کوي، چغلۍ کوي، او بل سړی چې دی نو هغه نري په میدان کې ناستی، که تاسو ګټه وکړه او که اوم نه کړه، تاسو په خپل نوم په تاریخ کې په نرانو کې ولیکو او دغه نورو په دلګانو کې ولیکو. نو تاسو چرېم دا مه وایئ چې مونږ نه دې میدان ته رالو او لاړو، مونږ چې چا ولیدو که ونه لیدو، د خدای په کتاب کې د تاریخ په کتاب کې تاسو د حق مرسته وکړه او ستاسو نوم ولیکلی شو. تعلیمي ادارې چې دي دا زموږ اداره کې چې سره روان دي، زه درته د ایجوکیشن فلسفې نه وایم، زه درته ډونګې ډونګې خبرې نه کوم، خو زه په خپل ډپارټمنټ کې او په خپله شعبه کې د ښېګړې یو کار کول غواړم او نیشم کولی. ما سره ایډمنسټریشن مرسته نه کوي، د دې مطلب دا دی چې دا اداره تاوان طرف ته روانه ده، ګټې طرف ته نه ده روانه. که عزیر او سلمان صاحب یا زمونږ باقي څه دورو، که امداد صاحب، که عبدالمالک صاحب دا احتجاج او دا سټرګل د ذاتي غرضونو دپاره کړي یا یې پړه کې څه غلایي، دا هم نه پټېږي. او که په اخلاص یې د دې ادارې د ترقۍ او مخکې تګ دپاره کړي، نو دا هم نه پټېږي. 2-4 ورځې کې به تاسو ته ښکاره شي. نو زما دې ته هم دا خواست دی چې دا ذاتي غرضونه، ذاتي مفادات دا شاته کېدی. دا ادارې چې دي دا د قومونو مستقبل جوړوي، دا نران پیدا کوي، دا د قوم د سټرګل دپاره وکیلان پیدا کوي، دا د قام د رهبرۍ دپاره لیډران پیدا کوي. که د هغې استاز دلی او خپل حق له بهر نشي راوتی، نو هغه شاګرد د کومې نر پیدا کړي. دا تاسو دا دي چې زما د ډینۍ خبره وکړه، خدای شته که یا مې ډینۍ ته ضرورت دي یا مې پروفیسرۍ ته ضرورت دي. خو دا ملګري رالو وی که ته پانسې دي، نو دا خلک به بیا وایي چې یاره ده کې به هم څه چلو، ځکه غلی شو. نو زه د دې خپلو کشرانو بې کچې شکریا ادا کوم چې په ما باندې ودرېدو، زما مرسته وکړه او دا ټول سټرګل یې وکړو. زه دومره تکړه نه یم. د غني خان یو شعر دی، وی ما ته څه مغل مغل کې رک مغل او رکې کور دی، ولې نوم د هغه ناخلې چې د نن په اوږو سور دی. زمونږ فلسفران، زمونږ استادان
زمونږ مشران دی چې کینی وی دا زمونږ نظام تعلیم چې خراب دی دا د لارډ میکالې د وجې خراب دی. لارډ میکالې 200 کاله پخوا راغلی و او مونږ کې دومره نرتوب پیدا نشي چې مونږ د لارډ میکالې نظام بدل کو. نو خدای رسول ته وګورئ، دې ملګرو ته هم وایم، استادانو ته هم وایم چې د لارډ میکالې قصور نه دی، ستا د رجسټرار قصور دی، ستا د وایس چانسلر قصور دی، ستا د سیکرټري قصور دی، ستا د گورنر قصور دی، ستا د پریزیډنټ قصور دی چې نن د چا اختیار دی دا د هغه قصور دی. ما زه یو 3 میاشتې کې ریټایر کېږم. ما خپل فرض ښه په نرتوب تر خپله وسه پورې پوره کړو. دروغ مې ونه وي، خوشامدګري مې ونه کړه، د حق مرسته مې وکړه، د ناحقې مخالفت مې ښه برملا وکړو. زما سترګې اوچتې دي، تاسو مې خفه کړي یې، خو قانون مې نه دی قربان کړی، اصول مې نه دي قربان کړي. دا ډاکټر عزیر چې دی دا زما شاګرد دی، د سره دی ما چېرته بېایماني یا غیر اخلاقي ښېګړه نه ده کړې. چې کوم یو پردی ماشوم دی هغه سره مې کوم سلوک کړی دی، مې دې ډاکټر عزیر سره هم کړی دی. د ده نوم زه کالم چې ستاسو مخې ته ناست دی. زما د هر شاګرد نه تپوس وکئ، د هر ملازم نه تپوس وکئ چې زما ډپارټمنټ کې دی چېرته به درته زما په سر باندې واده ونه کړي چې دی به راله بېایماني وکړي. تاسو هم زما وروڼه یې، په دغې ودرېږئ. تاسو کامیاب شوئ او که ناکام شوئ، خو ځان له نوم په ایماندارو کې او په نرانو کې ولیکو. دا ژوند چې دی دا ډېر مختصر دی، د نوکرۍ او د اختیار دا ژوند د هغې نه هم زیات مختصر دی. نو ولې مونږ ځان له نوم په بېغیرتو کې او په بېایمانو کې ولیکو؟ او که مونږ ایماندار شو، مونږ نران شو، نو د دې ادارې پراډکټ چې دی هغه هم نر، بادر او ایمانداري. او یو اهم خبره درته کومه، په دې اداره کې چې موږ نااهله پیدا کو نو هغه به غلاله او بېایمانۍ له امریکې ته او برطانیې ته نه ځي. ستاسو په دې کوڅه کې، ستاسو په دې دفتر کې به تاسو لوټي. نو ځان له ولې جراثیم پیدا کوئ؟ کوشش وکئ که خپل اولاد هم دی، د دې یونیورسټۍ یو استاز دی په فزیکل کیمسټرۍ کې، د هغه بچي غلام اسحاق انسټیټیوټ کې BS په میټیریل ساینس کې ټاپ چې کور ته راغی نو پلار ته وی ما ته په پلاني ځای کې افر دی، نو زه به نوکري کوم. نو هغه ورته وی څومره تنخواه به درکوي؟ هغه ورته وی 1,500 روپۍ به د میاشتې راکوي. هغه ورته وی داسې وکړه، دا اداره ټاپ کړه، خو زما په حساب ته تعلیم یافته نه، کور کې کښېنه، زه به درله کتاب راوړم او په میاشت پس به درنه امتحان حلم، او چې تی پاس کړې نو 1,500 روپۍ میاشت به درکوم، خو سبق ووایه. زه ګورم چې زمونږ اکثر استادان، زمونږ اکثر ملازمین د دې یونیورسټۍ ماشومانو له د دروغو ډیګرۍ اخلي. دا ډیګرۍ د دې وطن دپاره، د دغې بچي دپاره او د دغې کور دپاره ناصول دی. د ادارې معیار په غوره بوځئ. که خپل بچی مم نالایقه دی نو ورته وایي خانې څه بل څه وکړه. دا اداره مه شرموئ چې دا اداره معیاري نو ستاسو قوم به معیاري. ستا په کرسۍ به نه بیا نااهله وایس چانسلر کینی، نه به نااهله رجسټرار کینی. دویمه خبره اهمه چې دغه دا ده چې دې وختي ذکر وکړو چې د 2 تنظیمونو ملګرو الیکشن وګاټه. د پښتو یو شعر دی چې درد مو یو غم مو شریک دی، دا جدا ولیو. چې درد مو یو غم مو شریک دی، دا جدا ولیو. د غم په غولو کې خو خلک ځانځانۍ نه کوي. که یو سړی د یو تنظیم ولاړ دی، که د بل تنظیم ولاړ دی، که یو سړی نائب قاصد دی، که یو سړی پروفیسر دی،
دا ټول یو خلق دی او د دې ادارې خلق دی د دې مسلې شریکې دي. ما په ماضي کې کتل چې بعضې ډلو نورې ډلو ته مسلې جوړولې چې تحریک نه چلیږي، د حق دپاره راپا نسی. نو مهرباني وکړئ ستاسو د قیادت به یا کالي یا به 2 کالۍ، خو خپل نومونه په میرجعفرانو او میرقاسمانو کې مه لیکئ.